ګرانو کتونکو، د یو وخت خبره ده چې د یو ملک یو باچا و. د ده په سلطنت کې ډېرې زیاتې غلاوې کېدې. دی د غلو د غلاو څخه دومره تنګ و چې د ماښام خوب یې ودرېدی. د ده په سلطنت کې د هر کور څخه تقریبا غلا سوې وه او د هر کور څخه د ګردو زیات قیمتي شی به غلا کېدی. دا غلو به په داسې صفایي باندې غلا کوله چې یو سوراخ به هم نه پرېږدی او د غلو نیونګ بالکل ناممکنه سو. باچا ډېر سخت پریشانه سو او ډېر سخت په غوسه هم ولو چې دا غله ولې نه نیول کېږي. نو آخر باچا د ځان سره دا فیصله وکړه چې راسه په دا غلو پسې خپله ووځه، په د عام ولس باندې ځان ګډ کړه که د چیرې د غله پیدا کړو. نو باچا خپل بیس بدل کړي او په عام ولس باندې ګډ سو. په یو بازار وځي په بل ننوځي چې که د یو چیرې د غله پیدا کو. نو یو ورځ د شپې دی په یو هوټل باندې ورننوځي. په دا هوټل کې 3 سړي یو سیټ ته ناست دي او دا باچا ته ډېر په غور باندې ګوري. باچا چې د دوی خواته ورنږدې سو، دا خلکو پر غږ کولو چې ځوانه ته څه ښکار کوې. باچا چونکې په غلو پسې راوتلی و نو ده ورته وویلې چې زه غلا کوم. هغو ډېر زیات پر وخندل او بیا دی د ځان سره کښېناوی. دلې چای هم راوغوښتې او بیا پوښتنه جن وکړه چې غلا خو ډېر مهارت غواړي، ډېر هنرمندي غواړي. په تا کې څه مهارت ستا، په تا کې څه هنر ستا چې ته په غلا پسې راوتلی یې؟ نو باچا د دې د سوال جواب دا ورکړي چې اول تی ماته ستی مهارت راوښایست، ستی هنرمندي راوښایست، نو بیا زه خپل مهارت در وښایم چې زه په دا شي کې ماهر یم. په دې درو غلو کې یوه غله ورته وویلې چې ماته دا مهارت حاصله دی چې په کم کور کې موږ غلا کوو، دغه کور سپی چې څنګه غاپي زه د هغه سپي په غپا باندې پوهېږم، یعنې کې د سپي په خبرو باندې زه پوهېږم چې دا سپی څه وایي. دا بل غله ورته وویلې چې ماته خدای پاک داسې صلاحیت راکړی دی چې زه د شپې په توره تیاره کې څوک ووینم بیا سهار درښوی سم چې دا کم سړی و. دا دریم غله بیا دا ورته وویلې چې ماته خدای داسې صلاحیت راکړی دی چې زه په ټول کور کې د ګردو زیات قیمتي شی پیدا کوی سم او هغه شله زه پر بوی باندې ورځم. بیا د باچا څخه پوښتنه وکړه چې اوس ستا مهارت راوښیه، که چیرې په تا کې ښه مهارت موجود و نو به موږ تا د بلې غلا دپاره د ځان سره بوځو. نو باچا ورته وویل چې خدای ماته دا صلاحیت راکړی دی که زه چیرې سر په کیړۍ خوا باندې کوږ کم نو کم سړی چې ایله وي آزاد وي هغه کېده سي، او چې کله سر په ښۍ خوا باندې کوږ کم نو کم سړی چې کېده وي هغه آزاد سي، یا کم سړی چې ایله وي هغه بند سي. نو دا خلکو ورته ویلې چې ټیک دی، دا خو ډېر ښه صلاحیت تا ته خدای پاک درکړی دی. نو درځئ په نن ماښام باندې موږ دا فیصله کړې ده چې د باچا په محل کې به غلا کوو. ولې د ښار په ټول کولو کې موږ غلا کړې ده، نو نن یو غټه غلا کوو او د باچا د محل څخه کوو. باچا ورته وویل ټیک دی، درځئ زه ستاسې ملګری یم. چې ډېر ماخستن سو دوی د باچا په محل باندې ورننوتو. نو سپی په غپا سو. نو کم سړی چې د سپي په خبره باندې پوهېدی د هغه څه د نور ملګرو پوښتنه وکړه چې سپی څه وایي. د غله ورته ویلې چې سپی نن ډېر ګډې وډې وایي. سپی دا وایي چې خپل د سره دی، خپل د سره دی، خو زما سر نه په خلاصېږي چې د دې څه مطلب دی. خو بهرحال دوی خپله غلا جاري وساتله او بیا د غلو د هغه سړي څخه پوښتنه وکړه چې په کور کې د ګردو زیات قیمتي شی پیدا کوی سو. د هغه څخه پوښتنه وکړه چې کومې خوا ته ځو. نو هغه ورته ویلې چې راځئ په دې خوا باندې دلته په یو کمره کې ډېر قیمتي شی پروت دی، هغه به غلا کړو. خو بهرحال دوی ولاړو، هغه کمرې ته ورغلو، په کمره کې ډېر قیمتي شی راغلا کړي او بیا چې د غلا یې وکړله یو ځای سره جمع سو او بیا دا فیصله وکړه چې دا سامان به 2 ورځې بعد خرڅ کړو. ولې چې باچا ډېر سخت غوسه دی او د ده فوج په موږ پسې ډېر زیات ګرځي. نو 2 ورځې بعد چې د باچا فوج ته دا تسلي وسي چې د غله د دې ځایه فرار سوي دي، بیا به موږ دا سامان خرڅ کړو او هغه به په خپلو ملګرو کې تقسیم کړو. نو 2 ورځې بعد د یو ځای وټاکئ چې 2 ورځې بعد به دلته ګرده سره ملاویږو. باچا هم ورته وویل ټیک دی. 2 ورځې چې تېرې سوې باچا خپل فوج د ځان سره ملګری کړي او هغه ځای ته ورغلو چې چیرې دوی سره ملاوېدل.
اول ته دوی درې ونیول. دوی درې چې ونیول بیا د باچا په دربار کې پیش کو او دوی ته پوښتنه وکړه چې تی ما پیژنې زه څوک یم. نو په دې کې هغه سړي چې د شپې به څوک ویل دی او بیا به د ورځې خلکو ته ورښول چې یاره دا هغه سړی و. هغه ورته وویلې چې باچا سلامت، نورې خبرې پرېږده خو سر د کیړۍ خواته مه کږوه او سر د سمې خواته کوږ که چې موږ ټوله ایله کې. ولې دا سړي دا وپېژندی چې ماښام کم سړی زموږ سره میلاو سوی و هغه در اصل باچا و. نو باچا دوی ته د سزا دپاره خپل سر کیړۍ خواته کوږ کوي. ولې باچا په دې پسې ډېر سخت زیات ګرځېدی او دوی یې قیدخانې ته واچول. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا کیسه ډېر خوند درکړي. د هغه رقم مزیدار کیسو دپاره زموږ